پر لار را روان ولې مطلب یو دانه سی پرو پر لار را روان وې یو ټال انګور پراتو پر لار را روان ولې نیمه ډوډۍ پرتا وله پر لار را روان ولې معمولی شی چې دی هغه پروت هغه پروان نه لري هغه ته خوړلې سي هغه خوراک جایز دی وی خوراک یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره سړی را روان دی د انګور یو دانه پیدا کړه ملګری بیا دا شونه ول دا د انګور دانه د چا ده حضرت عمر فاروق خرشه مرته وکي وی خرج غمل دا اوس خبره دسته کې د انګور دانه د چا ده یا یو د کجورو دانه د چا ده ځغمل پیغمبر علیه الصلاه والسلام را روانو پر لارې باندې کجوري ودانه پرتا ول دای راواق سره بل سائل ته یا رسول الله ما ترک پیغمبر سم واقع ته ور کړل نو پیغمبر سم ته فرمایله کته نو وی راغلی پر دالارا دا کجوره الت ستا کړ درته دا ستا ولستا الله ستا په نصیب کړي وا اوس ګوره کزما ستا په نصیب یو شی وو په مشرق کې به پروت مغرب لره برسیږي او کزما ستا په نصیب نو زما ستا په کور زما ستا په کچن زما ستا په کمره کې به پروت او ما ته به نصیب کیږي ما ته به نه ملایوي صحیح سلو کله کله مرتي په کور کې ناشي مېلمه د بار څوک کراچي څوک د لاهور څوک د دوبۍ څوک د بلبل ځای لیر ځای سراسي دا کمره کې وب پرتی هغه دی وچ دا ډوډۍ تیار سي دا ډوډۍ دی وخوري الله دا ډوډۍ د په نصیب کړي و دا هغه ځای الله دی راوسی خپل نصیب چې دی هغه وخوري کزما استاد هغه یقین جوړ سو په ټول ژوند بیا ما ته حرام چې دی هغه نه خورو چې زما په نصیب الله څه کړي هغه ما ته خامخا رسیږي صحیح سلو نو خبره دا ده که معمولی شی ولو هغه چا پیدا کوي پروا نه لري هغه قیمتي شی ولو ته په دا پیدلې چې سړی پسې ګرځي ته په دا پیدلې چې یاره خامخا به سړی تلاشي بیا جایز نه ده روای اخلا نږدې پر کوم ځای پیدا کړی دی تناره والا ته یو دکاندار ته یو مسجد ته یو مولوی صاحب ته چې دا غړي دا څه په ځای کې پرتا ولا دا نیوي چې ورته پاتې سوي دي وریا کوړه کسړی راځي بیا غوړي او کچیر داسې ولې چې اوس پر لارې باندې پر مین غټ د کراچي پر روډ باندې چا شی پیدا کړی دا خو بیا مالک نه پیدا کیږي نو تا دا شی راواخستې اوس دا شی چې دی هغه تا په دې راواخستې چې څوک مطلب خراب نه کی څوک مطلب تاوان ونه رسي تا د حفاظت په خاطر راواخستې صحیح سلو اوس مالک نه پیدا کیږي اوس پس چمپکه ډیره ښه خبره ده چې یو غریب ته ورکا ثوابونه واغه سړی ته روبخت چا سورک نه هغه سړی بیا تا پیدا کوي یا تی وسر ملاو شواس بیا هغه سړی له تا تاوان اخیست از ما شي څه صحیح سلو زما شي څه سلو دا به بیا تور کوي پیسې به ور کوي هغه شی پتا به خیرات شو او کچیر داسې و چې ته خپل غریب ولې ته خپل مفلس ولې ته خپل مطلب د فقر سره مخامخ بیا غشي په خپل استعمال کا پروا نه لري کې مالک پیدا سلو په هر حال کې هغه شی بیا تور کوي هغه شی تا خړلې وو بیا بچیش کې بیا به دا قیمت دی